هغه شعر ورته وایي ربه ستا کرم چې وشي په جهان باندې بالا شي او چې عزت ته چاله ورکې بیا باچا په دې دنیا شي. یاره بس هغه چې څنګه هغه راوړېدو هغه غوا ته وی سلام علیکم او بس مونږ خړت وال. نو د فنکار چې کم دی د ده که زړه وګورې دا سورې سورې دی. وطنا 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 دا چې خپل حیثیت ته راته وښولو ما خو ته ډېر دروند ګڼلې ته خو د سپکو نم سپکو خطې. سلامونه ګرانو کتونکو، هیله لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ او خوشحاله یاست. زه ستاسو کوربه اعظم خان مندوخیل، تاسو ګورئ وطن چینل. ګرانو کتونکو، د مردان په ښار د یو ډرامې ملنګ جان په سیټ باندې موجود یم. په دې سیټ باندې ماته یو فنکار میلاو شو چې د دې فنکار نوم دی هدایت الله خان عرف ډیټ خان. دې فنکار په ډیرو ډرامو کې د خپل فن مظاهره کړې ده. له ده سره د ده د ژوند او د فن تفصیلي مرکه کوو. تر ټولو له مخه زه په خپل پروګرام کې هدایت الله ته ښه راغلاست وایم. السلام علیکم، ستړي مه شئ. وعلیکم السلام. ډیره مهرباني چې تاسو دومره زموږ خواله راغلی او موږ لم ټیم راکو. ډیره مننه. کور دې ودان څه. دا ماته ووایه په دومره کم عمر کې د ایکټینګ جراثیم له کومې خوا درو؟ یاره تاسو ډېر ښه سوال وکړو. مونږ به واړه داسې د شاهرخ خان صاحب شو، عیاش صاحب شو، نو مونږ به چې کم دی په خپل کلي کې لکه مونږ بچپنه ملګري یو، نو مونږ به په دې پټو مټو کې هسې دا ټوپکې موپکې د لرګو مرګو نه جوړې کړې وې. نو هغه به مونږ دا ډرامې جوړولې. هغه وخت کې دا ټچ موبایل ډېرې نه وې. نوکیا کې د N73 موبایل یو دغه وې، نو په شریک هم ځان لا اغشته و. هغه بیا زموږ شاهرخ خان صاحب چې کم دی نو دی یو ډایرکټر سره میلو شو، احسان صاحب سره، د کاروان روډ کې اوسېږي. نو هغه د ده سره ترتیب برابر کو. نو هغه ټایم کې به چې کم دی مونږ صرف ګانې کولې. نو زما خو دوکان وه لکه د موبایل او رنګټونو دوکان و د رور مې. نو بیا زه هغه سره به شاګرد وم. نو بیا ما شاهرخ خان ته وویله چې یاره ته داسې کار وکړه په ما باندې یو ډرامه یا ګانه کې کار وکړه. نو زما شاهرخ خان صاحب چې کم دی استاذ هم دی. نو هغه بیا زه یو ګانې له بوتلم. هغه د مردان یو آرټسټ وه سلما یونس. نو د هغې سره مونږ ګانې او بس د هغې نه بیا ورو داسې قدم روان شو. نو بیا د ټولو نه لومبۍ ډرامه چې کوم ونه وه زمونږ ډېر بهترین ډایرکټر صاحب سره شوې وه، د جهانګیر شاه د فلمونو ډایرکټر پاتې شوی دی. او په هغه ډرامه کې چې کم دی ډېر ښه آرټسټان هم و. امیر زمان صاحب و پکې او نصیر پختونیار و پکې. دا ډرامې نوم و خورې مې ژوندون شو. او پیروز زیګر صاحب چې کم دی د هغې رایټر و او ډایرکټر یې جهانګیر شاه و. د پېښور چې کم دی MK خان صاحب و، نو هغه د هغې کیمرامین و. دا ماته ووایه په خپل ژوند کې د تر اوسه پورې په څومره ډرامو کې کار کړی دی او ستا تر ټولو زبردسته خوندوره ډرامه چې ستا خوښه چې کومه یوه ده؟ یاره زما خو ډرامې ډېرې کړي دي، خو یو زما چې کم دی نو خپله خوښه ډرامه چې کم ده نو هغه زمونږ امجد سعید صاحب کړې ده او د هغې ډرامې نوم دی ای بزه خیر دی. نو هغه چې مونږ کله زیګر صاحب له لاړو مونږ هغه ډرامه لیکله، نو د هغه ډرامې نوم نه و مقرر. نو دغسې زمونږ یو ملګری هغه په یو الفاظو کې اختیار کړه چې ای بزه خیر دی. نو زیګر صاحب وویل چې د دې ډرامې نوم هم ای بزه خیر دی شو. نو په هغې کې مونږ چې کم دی عیاش صاحب او زه چې کوم نو مونږ کباړیان یو. او ډرامې ډېره ښکلې کهاني وه. نو ما داسې خپلو ملګرو ته ویلي مو دا ملګري چې کمي دي یو بل پسې خاندي ډېر. نو ما ورته تاسو به دا ډرامه وګورئ خو تاسو به دا نه وایئ چې دا ډیټ پکې مونږ پیژنو. او ما ته بیا ووایئ چې کهاني څنګه وه. نو ډېره بهترین ډرامه وه جي. هدایت وروره داسې ډرامه چې ته د شوټینګ پر سیټ باندې موجود یې او ته په هغه کې د خپل فن مظاهره کوې، تا یا بل فنکار اوریجنل جړلي یا خندلي دي؟ یاره دا خو ډېر ښه سوال وکړو. اوس به تاسو وایئ چې بار تاسو دا یوه ډرامه یادوئ، خو زما دا فسټ ټایم لومبۍ ډرامه وه. او د دې ډرامې چې کله وینډ اپ و نو د وینډ اپ ته مونږ لکه ریل ولاړو داسې، او په هغې کې چې کم دی هغه جینۍ زهر وخوري که نه. نو چې هغه جینۍ زهر وخوري نو بیا دې پلار ته یې وصیت پرېښي وصیتنامه کې. نو هغه وایي چې لکه دغه ټایم کې ډېره ښکلې کهاني ده چې یاره څومره حق ته زوی دی هغه نه تاسو لور لم ورکئ. که یو پلار عزتداره پلار وي او یو پلار ځان ته څه وایي نو هغه د زوی دپاره خپل پټکې چې کم دی د بل په خپو کې کیږي. نو شاید که هغه نه مینه چې کم دی لور ته میلو شي نو سبا به ستاسو د لور خور سترګې د بل په کور کې اوچتې وي.
نو هغه شاټ کې چې زمونږ کمو د تغبې امیر زمان صاحب لکه ډېر ریل جوړلی و که نه هغه چې څنګه هغه بیان ختم شي نو هغه چغه کې چې لورې نو هغې بالکل هغې ریل جوړلی و او هغه ډرامه خو هغه ټایم داسې هم خلک ولاړو بالکل خلک ورته افسوسناک شي و خو چې ما هغه ډرامه بیا کله کتله نو زما ورته خپل ځاني اوښکې راغلی وي چې امیر زمان صاحب بیا مې دې پسې رنګ هم کړ امیر زمان صاحب مې تاسو داسې کرکټر کړو چې ما له هم اوښکې راوستې امیر زمان صاحب بهترین کرکټر کړو هغې کې ریل جوړلی د دې مطلب دا دی چې یو فنکار په زړه نرم وي هغه ته ظلم زیادتۍ خوند نه ورکوي ته څه وایې په دې حواله نو په دې حوالې سره خو مونږ دا وایو چې مونږ فنکاران صرف خلک ویني چې آیا دې دلته رالو دې په بنګله کې اوسېږي آیا د ده ته وګوره د کاټنه چولې وه خو د ده د وروستو زندګۍ چې کم دی د دې خلکو ته پته نه وي لکه ګوره که یو فن دی که نه نو لکه اوس یو فن شو مطلب مصري دی زه د هغه مصري کار نشم کولی یو ګلکار دی زه د هغه کار نشم کولی داسې زمونږ دا فن هم چې کم دی په دې مونږ خوارۍ محنت یې کړی دي یو سین ته لاور پسې تلي یو شپې هم کړي دي هغه نمبر مو یا راغلی یا نه دی ډېر پکې داسې ډایرکټران وو چې هغې زمونږ نه د چا خبره ډرامې ډکې کړي دي خو صندوقونو ته تللي دي نو د فنکار چې کم دی د ده که زړه وګورې دا سورې سورې دی خو خلکو ته په شکل باندې چې کم دی هر ټایم جاندې ښکاري نو هغه د هغه خپل سوري زړه نه چې کم دی خلک خندي خلک خوشحالي خو چا د ده نه دا تپوس نه دی کړی چې آیا ستا د خپل زړه څنګه دی که نه لکه هغه عاشق کمار یو فلم دی په هغې کې هغه ګانه چې ختمه شي جینۍ خیرات راټولي ټول ورته ولاړې پیسې ورکي نو هغه عاشق کمار چې کوم هغه جینۍ له پیسې ورکي ستا کپړې شلېدلي دي په دې باندې ځان له کپړې واخله نو دا دې وخت کې د عبرت یو دغه دی نو هغې نه بلې جینۍ تپوس وکړي په تا څه چلو شو او تی په ما دا چلو شو چې نن نه پورې څومره خلکو زما تماشې ته ولاړ دي نو هغې زما تن ته کتلي دي واحد دا یو انسان چې هغه زما د تن پسې زما شلېدلو کپړو ته وکتل نو فنکار که یو میسیج ورکوي یو دغه ورکوي نو هغې نه د خلکو له عبرت غشتل پکار دي ولې د دې فنکارانو چې کم دي دي ډېرې سختې تېرې کړي دي اوسني خو چې څومره دي هر سړی وایي زه هیرو یم هر سړی وایي زه ویلن یم ولې چې هغه د سی ډي دور و نو دې خلکو ته موقع نه میلاوېدلې هغه وخت چې کوم نو چې یو انسان کې به ټیلنټ وه به یې غشتو یا به یو انسان صبر ډېر کړی وای به یې غشت نن راشي 10,000 روپۍ ولګوي وایي زه هیرو یم 10,000 روپۍ ولګوي وایي زه ویلن یم نو لکه مونږ د چا خبر هم نه کوو ټولو په خپل ځای باندې ښه خواري محنت کړی دي او مونږ خپل سینیر ډایرکټران چې څومره دي اکټران چې هومره دي تاسو بالکل خپل وخت تیر کو نو دا نوي چې څومره فیلډ راوتې دي په دې کې ډېر ښه ټیلنټ والا هلکان دي نو شاید که تاسو دې سله موقع ورکړه نو پښتو انډسټري چې څومره ده دا په مخ کې لاره واخلي او که نه ټول عمر ارباز یو جهانګیر یو اصف خان یو شاهدي نو دا ټول عمر به دغه نه وي ولې چې لکه د انډیا فلمونو کې وګوره اکټر جوړ شي نو په بله ورځ باندې هغه به یا د تره کرکټر ته وړي یا به د پلار کرکټر ته وړي او زمونږ دا به ټول عمر هیروګانې او دا به ټول عمر دقه سي نو د هغې د اکټرانو عزت نو دقه زمونږ ډایرکټرانو کیمرامینانو څومره چې سینیر آرټسټان دي ټولو له پکار دي چې د دې نوي فیلډ څومره دغه دي چې دوی له لاس ورکړي تا او ستا لور مونږ په دې ټول کلي کې په شرمونو شرمونو او ته لا وایې چې ولې دې والدې دا ماته ووایه که یو کس یو پښتون ستا د فن صفت وکړي یا غیبت وکړي څه محسوسوې نو دغه ټایم کې خو مونږ لکه خپل ځاني په خپل ړه باندې تېرو په خپل ړه باندې ځکه تېرو چې مونږ خو چاته څه ویلی نه شو او نن سبا خو معاشره داسې ده که چاته کنځل کې دوه درته کوي که چا له لاس وروړی نو دوه پیرې دې رانیسي نو دا مونږ چې کم دي مونږ آرټسټان چې څومره یو نو مونږ پوه یو ولې چې دنیا او ډرامې له میسیج ورکې که نه نو د یو سړي به دغه خبر هم په زړه باندې تېری نو مونږ ته پې هېڅ دغه نشته که عزت یې راکړو الله دې عزت وکړي او که عزت یې را نه کړو نو بس الله پاک بیا په خپلو کارونو ښه پوهېږي په پښتو فلمانو کې د تر ټولو خوښ فلم کم یو دی یاره دا مو ښه سوال وکړو لکه هلن کې دا اوس اکټران چې کم دي دا نوې څومره فیلډ چې راوتې دي دا زیات کر د نور اکټرانو کافي کوي نو زما خو اول چې کم دی د څومره اداکاران چې دي او څومره نوې فیلډ راوځي دي ته دا خواست دی که تاسو یو شوق کوئ یو ټیلنټ کوئ نو مطلب خپل ټیلنټ استعمال کړئ او د ټولو نه خوښ فلم چې کم دی نو هغه زما عجب ګل صاحب و پکې شهید و پکې او جهانګیر و پکې پېښور خو پېښور دی که نه نو هغه فلم زما لږ ډېر خوښ و جي پېښور خو پېښور دی که نه په دې فلم کې بهترینه زبردسته فنکار کم یو
یاره بهترین او زبردست خو آرټسټان پکې ټول خو ځکه چې سینیرو شهید صاحب و عجب ګل صاحب و خو هغې کې زما جهانګیر صاحب ډېر خوښ شوی هغه جینۍ وادي که نه نو په کور باندې راشي او هغه شعر ورته وایي ربه ستا کرم چې وشي په جهان باندې بالا شي او چې عزت ته چاله ورکړې بیا باچا په دې دنیا شي نو ډېر ښه کرکټر و هغې کړی زه چې له چا نه انټرویو اخلم هغه د جهانګیر صاحب ذکر کوي دا نور غریبان خو هم فنکاران دي ګیله به وکړي له ما نه به وکړي له تا نه به وکړي داسې یو فنکار له جهانګیر صاحب زما سیوا داسې یو فنکار چې ستا تر ټولو خوښ شه یاره لن کې زما خو پښتو کې چې کم دی آرټسټان ټول ښه دي خو زما په پښتو کې یو آرټسټ خوښ و چې هغه خو اوس پیل خالشتیم نه هغه کامران صاحب و په دې زړو فلمونو کې ډېر راغلی بدر منیر صاحب دي سره هم راغلی بل د عجب ګل صاحب یو فلم دی یارباش په هغې کې هغه سر راغلی و هغه پکې مړ شي جهانګیر یې پکې مړ کړي که نه نو هغه عجب ګل دا درې واړه ملګري نو بیا عجب ګل هغه بدل اخلي نو کامران صاحب زما ډېر خوښ و ته د هغه کامران خبره کوي چې کامران نن سبا په شوبیز دنیا کې هم نشته چا انټرویو هم نه ده ترې اخیستی زما په خیال په پېښور کې د دې کامران خان یو دکان مکان هم وي بلکل جی دکه دی او هغه بلکل اوس شوبیز پرېښی دی جی د شوبیز په دنیا کې به د په ډېرو ډرامو کې د خپل فن مظاهره کړې وي داسې واقعه چې ته یې نن یاد کې او ته په کړس کړس وخاندې یاره واقعیا خو زمونږ یو دغه شی و لکه تاسو ته چې ما ووایې ډومبۍ ډرامه وه زمونږ که نه هغې کې امیر زمان صاحب مو دا ډرامې نوم و خورې مې ژوندون شو نو د هغې مونږ په کاټلنګ چیچاړ کې یو شاټ اغشتو نو په هغې کې زمونږ هغه عیاش ملګری چې کمی هغه پوډرې شوي نو هغه ته جهانګیر شاه صاحب وی چې ته څنګه په نشه کې راوړې ته په دې غوا باندې سلام واچې یاره بس هغه چې څنګه هغه راوړې دو هغه غوا ته وی سلام علیکم او بس مونږ خړت وال نو په هغې کې خدای شته لکه چې څومره ملګري ټولو دومره خندلي چې کیمره هم بنده شوه تر کیمرامینه پورې ډایرکټره پورې ټولو ډېر زیات خندلي نو داسې خندلي چې د ټولو نه اوښکې تللي وي نو دا ډېره ښکلې واقعه موږ سره شوې وه په دې فیلډ کې داسې واقعه چې ته تر حد زیاته خفه شوی یاره دا خو ټول ما سره زیات کر چې کمونو د دې ډومبۍ ډرامې نه شوي وه او هغه داسې زما یو شاټو چې ما فرست ټایم باندې سیکنډ هیرو کرکټر کولو نو هغه چې زه څنګه کېناستم نو ما له ډایرکټر صاحب چې کوم دی لکه مکالمه راکړه نو هغه ما یو 15 شپږ پیرې ریټۍ کې وکړئ نو هغه چې ما ته څنګه وویل چې یاره که ته خفه کېږې نه دا ډایرکټر نوم جهانګیر شاه صاحب دی ته دا فیلډ مه کوه نو په هغه ټایم کې ما ته بلکل لږ افسوس راغلی خو د هغې نه بعد ما چې کوم دی د دې شوق دې فیلډ سره زما شوق پیدا شو چې آیا اوس خو داسې هم خوله ګنده کړې ده نو راشه اوس پې هغه ځي ته رسئ چې کوم ځای تا غوښته نو الحمدلله نن سبا خو شکر د ښه عزت چې په ژوند کې په لاره کې دا ډایرکټر جهانګیر صاحب په مخه درسي څه محسوسوې یاره اوس خو چې کم دی لکه هغه زمونږ د هغه سره د ډرامو نه مخکې د وسلام که نه زمونږ دکان ته به راتلو نو دا ډرامې سټارټنګ مونږ د هغه نه اغوښتې وو دې ټیشن ته به لاړو هغه چې کم دی نو خپل ډایري مایري م راغوښتې هغې کې مو کهاني ولیکله خو بیا مکالمو له چې کم دی نو هغه زیګر صاحب له یوړه خو هغه ډرامې باندې بیا مونږ ډېره ښکلې خرچه وکړه لکه د پېښور دغه هم پکې واغوښتو پښتونیار امیر زمان صاحب و زه هم پکې عیاشو او لیډیز کې چې پکې کم دی نو شانو میډم وه او هیروین کرکټر چې کوم نو هغه د مردان مریم وه داسې خبره چې ما له تا تپوس نه وي کړی او ستا زړه غواړي چې زه یې کتونکو ته شیر کوم یاره داسې خو څه خبره نشته خو لکه ډېر اکټران داسې دي که نه چې هغې ګیلې کوي ډېر داسې هلکان دي مونږ له راشي چې هغې ووایي مونږ ته یاره مونږ په ډرامه کې واخله زمونږ نه خو خبر نه که نه هغوی به جوړ داسې دي نو مونږ ځان له چې کم دی لکه د بل په انتظار یو نن پلانکي ډایرکټر رنګ وکړو هغه له به ځو نن بل ډایرکټر رنګ وکړو نو بیا مونږ د هغې په ترو باندې چې کم دی نو دغه وکړو نو زما دقه یو دغه دی چې ډېر ډایرکټران داسې دي چې دي دا ناشنا کسان کم روزي د دې نه مطلب یا پیسې ووایي یا ته پیسې ډېرې والي یا دغی نو په بله پیره دله د سره موقع نه ورکوي نو زه وایم که شاید یو نوی کس راووت او د ده نه تا په لومبي ځل پیسې واغوښتې او د ده دا کار خو ولګېد نو د ده کار په ځای چې کوم دی د ده محنت دی
نو دې ډایرکټرانو له پکار دي چې د ده نه بیا پیسې نه اخلي او دې سیس ته راباري. ولې هغه کې ټیلنټ ته شو کې دی، یو ټایم به د انسان نه راکرس کي، یو ټایم به چې کم دی پس پیسې را پیدا کړي، بله ورځ به ورسره نه وي. نو کوشش زما دغه یو ګیله ده چې بس دغسې ډېره مننه. کور د ودان څه په سرت باندې کم یې وړوکی یې خو خبرې د ډېرې د کمال دي. ډېره مننه ستا یو جان مننه. ګرانو کتونکو دا و د پښتو ټیلي فلمانو یو زبردست با کماله فنکار هدایت الله چې له ده سره هم د شوبیز د دنیا په حواله څو د خوند خوږې خبرې وکړې. تر بل خوندور پروګرامه پورې مو پر لوی الله سپارلي یاست. د خدای په امان.